بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. موږ د انګلیسي زده کړې سیریز شروع کړی دی. د انګلیسي زده کړه په پښتو کې تر عنوان لاندې. نو راځو درس ته. لکه څنګه چې د هرې ژبې دپاره خپل حروف وي او د هغې اساس او بنسټ جوړوي، په همدغه بنا باندې دغه ژبې ویل، لیکل، لوستل او اورېدل کېږي. نو موږ هم په خپل وار سره لومړی د انګلیسي ژبې توري در پیژنو. انګلیسي ژبه د شکل لحاظه توري دا په دوه ډوله دي. لومړی غټ توري او بیا کوچني توري. غټ توري موږ په پښتو کې لیکلي دي چې غټ توري دي او همداشان کوچني توري دغه لاندې دي. نو تاسو وینئ دغه توري. نو لومړی توری چې دی هغه A دی. دغه توري زه یو ځل وایم: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. په همدې ترتیب کوچني توري هم همدغه شانتې دي چې A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. نو لاندې لکه څنګه چې موږ د هر توري سره څو ډاټ کړی دی، سره نښه مسه کړې ده. نو دغه کوچني توري دي د انګلیسي ژبې او پورته غټ توري دي. مخکې له دې نه چې موږ دغه هر توري اواز ووایو، همدارنګه په دې پوه شو چې دغه توري څه وخت تلفظ کېږي او کوم وخت نه تلفظ کېږي. نو د دې څخه مخکې اړینه بولم چې په دې باندې پوه شو څنګه کولی شو چې د پښتو لیکل په انګلیسي ژبه باندې وکړو. مثلا د پښتو ژبې یو نوم دی او هغه انګلیسي ته واړو. نو د دې څخه مخکې دا ضروري بولم چې په دې باندې پوه شو. راځو دغې برخې ته. نو څنګه کولی شو چې د پښتو لیکل او ویل په انګلیسي ژبه زده کړو. نو نوټ دا ده چې کله موږ پښتو په انګلیسي تبدیلوو پښتو نومونه، نو دې لپاره هر کله چې پښتو په انګلیسي ژبه بدلوو د هر څه د مخه باید د اواز خیال باید وساتو، نه د تورو. یعنې موږ باید اواز ته وګورو، تورو ته نه. او په هر ځای کې چې په حرف باندې خوله پرانیستل شي په هغه ځای کې A توري لیکل کېږي. نو دا به تاسو په راتلونکي کې په یاد لرئ. موږ په دغه درس کې صرف 3 توري ووایو. لومړی A توری دی. دا توری په پښتو ژبه کې دغه اوازونه ورکوي: الف زبر او غین زبر. مثلا الف زبر کله چې موږ احمد لیکو، پښتو کې الف خ میم دال. نو دلته الف زبر دی، مطلب په الف باندې چې زور غونډه کې ویل کېږي، احمد نه ویل کېږي، احمد ویل کېږي، زور. نو الف زبر دی په دغه A باندې. نو موږ د لپاره A ولیکو، احمد هم ولیکل. صحیح ده. د الف البته په دې الف باندې زور ویل شوی دی، نو موږ ځکه احمد ولیکو. همدارنګه اجمل کې هم، اجمل په نوم کې هم په الف باندې زور ویل کېږي، اجمل، اجمل نه دی. نو په همدې خاطر موږ A دلته لیکلی په دغه نوم کې. همدارنګه غین زبر، غین زبر کې تاسو وګورئ اولنی نوم علي دی. علي په نوم کې هم تاسو دلته وګورئ په دغه الف په غین کوم غین چې دی په علي کې هغې باندې هم زور تلفظ کېږي، علي نه علي تلفظ کېږي. همدارنګه عبدالله هم په همدې شان باندې. ورپسې دوهم حرف چې دی هغه د B حرف دی او دغه توری په پښتو ژبه کې د B اواز ورکوي، لکه بلال، بهار. دغه 2 مثالونه موږ لیکلي، تاسو کولی شئ چې ګڼ شمېر نور مثالونه هم راوړئ. همدارنګه د C توری، دا توری په پښتو ژبه کې د کوم خاص اواز لپاره نه کارول کېږي.
یعنې پښتو ژبه کې د دې لپاره کوم اواز نشته دی. نو موږ په ننني درس کې دغه درې توري وړاندې کړو، په راتلونکي درسونو کې به نور توري تاسو ته وړاندې کړو. ډېره مننه. السلام علیکم.